سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د طالبانو پخوانی سفیر افغان کډوالو ته ویلي چې د پنجابي حکومت رحم ته نور انتظار مه کوئ بلخو مرخل افغان کډوالو ته ویلي پوهیږو چې په وطن کې ستونزې دي خو د خپل پته ساتلو لپاره بیرته هیواد ته راوګرځئ په اسلام آباد کې د طالبانو د تیرې دورې سفیر عبدالسلام ضعیف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي نور د پنجابي حکومت رحم ته انتظار نه کوي هغه زیاتوي چې په افغانستان کې امن شته او هر ځای د اوسېدو زمینه برابره ده ضعیف د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان سیاسي اقتصادي او امنیتي بې ثباتۍ وروسته تر بلې مخ پر زیاتېدو دي په دې توګه به په پاکستان کې افغان کډوال د نړیوالو د اقتصادي عاید او د افغانستان پر وړاندې د ناروا سیاسي فشار لپاره هره ورځ ځوروي نوموړي پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره لیکلي نور د پنجابي رحم ته انتظار نه کوي عبدالسلام ضعیف زیاتوي چې په هیواد کې امن دی هر ځای د اوسېدو زمینه برابره ده نور ما خپل عزت ته صدمه رسوي ما د خپل هیواد حیثیت ته دننه په هیواد کې اعلی جل جلاله لا 15 نه تر 18 میلیونه افغانانو ته رزق او روزي ورکوي تاسو ته هم هغه رب کافي دی بلخو مرخل افغان کډوالو ته ویلي پوهیږو چې په وطن کې ستونزې دي خو د خپل پت ساتلو لپاره بیرته افغانستان ته راوګرځئ د ننګرهار پخوانی والي ضیاء الحق قمرخیل د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ستنولو ته په غبرګون کې ویلي چې له افغان کډوالو د اقتصادي ګټې نه ترلاسه کولو په صورت کې پاکستان خپله پخوانی د آخود جعلي څېره راښکاره کړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8 یوه خبرپاڼه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو ټول ناقانونه بهراني وګړي او د ACC کارت لرونکي افغان کډوال د مارچ تر 11 نیټې پورې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي کانانو د اپریل له لومړۍ نیټې به جبري ایستل پیل شي د پاکستان چارواکو دغو پرېکړو ته ضیاء الحق قمرخیل په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي مهاجرت د حالاتو مجبوریت او متاسفانه چې زموږ له دې مجبوریته ګاونډیانو ښې ډېرې استفادې وکړې او اوس چې د تیر په څېر اقتصادي استفادې نشي کولی نو پخوانی د اسلامي آخود جعلي څېرې هم لري او خپلې اصلي بڼې یې ښکاره کړه د ټولو اصولو خلاف مو هره ورځ ځوروي او ذلیلوي او سکون یې تر ځینې لوټلی دی نوموړي په افغان کډوالو غاګه کړی چې پردي وطنونه هیڅ کله هم خپل وطنونه نشي کېدای او په خپل وطن کې د شته ستونزو سره د خپل هیواد ته راوګرځي